السلام علیکم درنو او قدرمنو لیدونکو. تمه ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن درته هغه لاملونه وایو چې ګلپاڼې ته ولې خلک په غوسه دي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پښتو نوموتې سندرغاړې ګلپاڼه لنډي کوتل ته تللی و او هلته یې د یو غټ کمشنر په کور کې د خپل ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړه کړې وه چې په ویډیو کې ګلپاڼې نڅا کړې او بیا یې د خپلو مینوالو سره شیر کړې. د ګلپاڼې په دې کار سره د پاکستان حکومتي چارواکو سخت غبرګون ښودلی او دا یې ناوړه کار بللی چې د یو کمشنر په کور کې دې یوه ډمه ولیدل شي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم د ګلپاڼې مینوالو سخت غبرګونونه ښودلي او ویلي دي چې د کمشنر په کور کې د ګلپاڼې لیدل په دې معنا دي چې کمشنر به د ګلپاڼې نه خپل جنسي غریزه پوره کړې وي.